दोहराने का वक्त आया, जहां से 313 चले थे, तुम मुसलमानों इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। زما محترم ورونو دا نن چې موږ او تاسو دلته راوتلي یو دا په فرانس کې د هغې واقعي خلاف موږ میدان ته راوتلي یو کوم واقعي چې زموږ ایمانونه چیلنج کړي وي. واقعه دا ده چې په فرانس کې په یوه تعلیمي اداره کې د سکول یو ټیچر اغا په بلیک بورډ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخانه کارټون جوړ کو. مسلمانانو سټوډنټانو په هغې باندې بد وګڼل. عبدالله نومې یو 18 کلنه ځوان راپاڅېدلو او سیمویل په نوم باندې هغه فرنچ ټیچر د فرانس هغه ټیچر هغه جهنم رسید کو چې د نبی علیه السلام ګستاخي د مسلمان نشي برداشت کېدلی. خو هغه د دنیا په ګوټ ګوټ باندې مسلمان پاتې کېږي. ګناهګار به ضرور یو، نافرمانه به ضرور یو، خو د نبی علیه السلام په عزت د دنیا سره سودا ته تیار نه یو. نبی علیه السلام را باندې د خپلو میندو نه ګران دی او د خپلو پلرونو نه ګران دی. زمونږ د مور او پلار په نبی علیه السلام باندې قربان شه، زمونږ بچي په نبی علیه السلام باندې قربان شه، زمونږ اولادونه او زمونږ مالونه په نبی علیه السلام باندې قربان شه. د فرانس حکومت اعلان کړی دی چې د فرانس په غټو بلډینګونو په عمارتونو باندې سکرینونه نصب کړي او د مسلمانانو د پیغمبر کارټونونه پرې جوړ کړي. زما محترم ورونو هغه خبرې په ټوله دنیا کې مسلمانان راپورته کړي دي او مسلمانان د نبی علیه السلام سره د خپل عشق او د محبت اظهار کوي. موږ او تاسو که په ډلو کې تقسیم یو، که په خاندانونو کې تقسیم یو، که په وطنونو او په ژبو کې تقسیم یو، خو دنیا کې دا خبره یاد ولري 1 ارب 75 کروڑ مسلمانان د نبی علیه السلام امتیان دي. هر سخت او هر تکلیف ته تیار یو، خو د مدینې د جانان خفګان ته په هیڅ صورت باندې نه تیارېږو. تاسو ورته تیارېږئ؟ نعره تکبیر، زما محترم ورونو موږ د فرانس په حکومت باندې لعنت لیږو. لعنت تاسو ته لعنت لګئ. څوک چې د نبی علیه السلام توهین او ګستاخي کې موږ په ټولو لعنت لیږو. لاس اوچت کوو. څوک چې د نبی علیه السلام په عزت باندې خفه کېږي لاس اوچت کوي. زه تاسو له نعره درکوم لا اله الا الله. لاسونه دواړه اوچت کړئ. محمد رسول الله به راسره وایئ لا اله الا الله. شاته ملګري راسره په ایماني جذبه باندې وایئ. تاسو د نبی علیه السلام امتیان عاشقان یې لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. جزاكم الله. لاسونه ښکته کړئ. زما محترم ورونو یورپین پارلمنت د یورپین یونین د هغې خپل د انساني حقوقو کمیشن دی او په دې فرانس کې دفتر دی او هغې په خپله باندې دا اعلان کړی دی چې د ازادي رای مطلب دا نه دی چې ته د چا د پیغمبر توهین وکړې. نو موږ د فرانس حکومت ته وایو چې د خپل یورپین یونین
کمیشن دی د هغې د فیصلې احترام ولې نه کوې او ته چې په دنیا کې د ازادي رایې په نوم باندې زما د پیغمبر توهین او ګستاخي کوې نو مسلمانان دا خو 1.75 کروڑ په دنیا باندې موجود دي بل طرف ته 75 لاک یهودیان دي ته د 75 لاک یهودیانو د دل ازارۍ دا غم نشي برداشت کولی نو دا ته په پوره یورپ کې په هولوکاسټ باندې پابندي ده ته د هولوکاسټ تذکره نشي کولی په کوم هولوکاسټ کې چې هټلر یهودیان وژلي او مردار کړي وو نو ته د 75 لاک یهودیانو زړه نه خفه کې او د 1.75 کروڑ مسلمانانو د هغې د زړونو دلازاري کې د ازادي رایې په نوم باندې خبردار دا وار چې تا کوم بل کړی دی په دنیا کې د فرانس حکمرانانو دا وار به تاسو سوځي او د مدینې جانان به الله سره خوږي انشاءالله زما محترم ورونو مونږه د حکومت پاکستان نه مطالبه کوو ستاسو په دې دومره ملګرو په وساطت سره چې فرانس کله د نبي علیه السلام ګستاخي وکړه نو د نبی علیه السلام په سر باندې موږ ټولې دنیا خفګان ته تیار یو که نه یو چې هر څوک خفه کېږي خفه دي چې خو د نبي علیه السلام ګستاخي په مخ د ځمکه باندې موږ نه برداشت کوو موږ حکومت پاکستان ته وایو موږ وزیر اعظم صاحب ته وایو چې وزیر اعظم صاحب تا چې وایي ما ښه تقریر وکړو نو ښه تقریر ته مه کوه ته وزیر اعظم ستا په لاس کې اختیار دی ښه تقریر دا به زه کوم چې بېوسه یم او نن د ټوګا په چوک کې ولاړ یم نن چې زما په لاس کې اختیار دی او دا ګستاخان د 2 منټو لپاره د پاکستان په خاوره پاتې شوی وی ما له به نوم بدل کېښودلی زه ته د دغې حکومت وقت نه دا مطالبه کومه چې د فرانس سره د نبي علیه السلام د محبت په خاطر ټول سفارتي تعلقات ختم کړئ او د فرانس سفارتخانه بنده کړئ د فرانس پلیت سفیر د پاکستان د پاکې خاورې نه ملک بدر کې ویې باسئ تاسو دا مطالبه منظوره ده او زه دویمه مطالبه کومه زما محترم ورونو او هغه مطالبه ستاسو نه کومه دویمه مطالبه دا ده چې موږ او تاسو په مارکیټونو کې په سټورونو کې په میګا مارټ کې په دوکانونو کې چې د فرانس جوړ شوي څومره څیزونه پراته دي زما او ستا د جیبه روپۍ ځي او هغه ګټه فرانس ته میلاویږي زه د خپل جیب روپۍ دا ولې ګستاخ رسول ته ورسوم او هغه ته پې پیدا ورکړمه زما سره به ټول دا عهد کوئ چې موږ به د نن نه وروستو د فرانس جوړ شوي هر قسم څیز نه بایکاټ کوو او موږ به د هغې استعمال نه کوو داسې به کوو انشاءالله که خیر وي جزاکم الله ډېر خوشحاله شوم شاته دې دوکانونو کې دوکانداران ورونو را سره ملاسو چف کوي زه قسم خورم دا امت د نبي علیه السلام عاشق امت دی که څوک دوکاندار دی هم په نبي علیه السلام مین دی که څوک زمیندار دی هم په نبي علیه السلام باندې مین دی که څوک سټوډنټ دی هم د مدینې د جانان نه قربان دی موږ هر څیز برداشت کولی شو خو په خپل ژوندانه باندې د نبي علیه السلام ګستاخي موږ نشو برداشت کولی زما محترم ورونو او زه دویمه خبره تاسو ته کومه او هغه دا چې دا تېر 4 میاشتې وشولې په پاکستان کې یو نوی گیم شروع شوی دی پبجي گیم درته نه یادومه ډېر خطرناک گیم شروع شوی دی او هغه څه دی هغه دا دی چې د نن نه 6 میاشتې مخکې په چترال کې د چترال په شاهي مسجد کې د جمعې په تقریر کې یو سړی پاڅېد او اعلان یې وکړو خلکو ویې زه پیغمبر الله را لېږلی م په ما باندې ایمان راوړی استغفر الله العظیم هغه نه وروستو په پېښور کې طاهر په نوم باندې یو پلیت را پیدا شو او دا ویې وکړله وی زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړی الله رب العالمین ورته یو پښتون خالد را پیدا کو او هغه طاهر ګستاخ هغه جهنم رسید کو موږ سلام پیش کوو غازی فیصل خالد ته موږ ورته وایو غازی فیصله د 1.75 کروڑ امتیانو د طرف نه د نبي علیه السلام قرض ادا زما محترم ورونو الله اکبر سرتم سے جدا سرتم سے جدا آگے نورستو بحری اٹاؤن کے سہیل پنمانی او پلیت را پیدا شو او آغا ویڈیو جوڑا کرنا ویڈیو کے پا انگلیش کے وائی وی آئی ایم دی میسنجر آف اللہ وی زد اللہ پیغمبر ما استغفر اللہ العظیم دا درم پلیت را پاسی دلو آگے نورستو
1950 کې بشیر مستان په نوم باندې یو سړی راپورته شولو او دعوه یې وکړله وی ما باندې وحی راځي او زه الله جوړه ګلونه یو او مونږ ته چې کوم دی نو ما ته الله نبوت راکړی دی استغفر الله العظیم په پاکستان کې په 13 شپږو میاشتو کې چې دا ګیم کوم شروع شوی دی د نبوت دعوې کوم خلکو شروع کړی دي زما محترم ورونو په دې ځای باندې خبره خلاصه نه ده په لاهور کې په مال روډ باندې د الله په کور کې په جماعت کې سبا قمر نومې اداکاره ده جماعت کې دننه ډانس کړی دی او د هغې په محراب کې دننه چې کوم ډانس کړی دی د هغې ویډیو یې په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده او تاسو ټول د مسلمانانو کتلې ده د الله د کور بې حرمتي کړې ده زه تپوس کوم د حکومت نه چې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب په مزار کې نارې ولګېدې نو تلاړې او آی جی پی سند اغوا کو په هغه باندې په زبردستۍ سره اف آی آر کټ کو نو نه وه پکار د هېڅ چا د کور او د مزار توهین نه دی پکار خو تاسو نه تپوس کومه دا کومې سبا قمر چې د الله په کور کې په محراب کې دننه ډانس کړی په هغې تر اوسه چا اف آی آر کټ کو تاسو نه تپوس کوم چا اف آی آر کټ کو موږ مطالبه کوو ګوره دا ګستاخۍ روکاو کا د الله د کورونو بې حرمتي د نور په پاکستان کې نه منم د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروسته د نبوت دعوې په پاکستان کې نه منم زما محترم ورونو په کراچۍ کې او په اسلام آباد کې د صحابو ګستاخۍ وشولې موږ حکومت وقت ته وایو دا سپي دې روکاو که دا سپي کوم چې غاپي د الله په کور کې غاپي په نبي علیه السلام پسې غاپي او په صحابه کرامو پسې غاپي دا سپي دې روکاو که ورنه پاکستان د غازیانو وطن دی دا د مجاهدینو وطن دی دا د شهیدانو وطن دی دا د اسلام په نوم باندې د سر شیندونکو مسلمانانو وطن دی نن د امت مسلمه د هر کور په دروازه باندې حضرت عایشه ولاړه ده دروازه ورته ډبوي وایي زما د نبي علیه السلام توهین شوی دی تاسو په زړه کې څه ایمان او څه غیرت او څه ضمیر راپورته کېږي او که نه راپورته کېږي نن چې موږ دلته راوتلي یو موږ د حضرت عایشه صدیقه په اواز باندې لبیک ویلی دی او موږ د دې ځای نه دا اعلان کوو چې موږ به د تحفظ ناموس رسالت دا جنګ انشاءالله په پاکستان کې کوو هم او ګټو به هم انشاءالله تاسو به ملګرتیا کوئ انشاءالله ګوره ټوپکې در باندې نه راوړو یېرېږئ ما موږ وایو دا پارلماني او آئیني او جمهوري ملک دی په دې آئیني او پارلماني او جمهوري ملک کې احتجاج زما حق دی که یو سړی په ټماټرو خفه کېږي او احتجاج د هغه حق دی نو زه په نبي علیه السلام خفه کېږم احتجاج زما حق دی دا احتجاج به زه ریکارډ کوم او موږ به انشاءالله د نبي علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت تحفظ کوو او دویم اهمه خبره زما محترمونو هغه دا ده چې په پېښور کې یو مدرسه د جامعه زبیریه په هغې کې یو شیخ الحدیث مولانا رحیم الله حقاني صاحب د نن نه هفته مخکې هغه په مسجد کې د الله په کور کې ناست دی د قرآن د درس نه فارغ شو او د مشکات شریف درس چې څنګه شروع شو هغه معصوم طلبه چې د هغې په غېږو کې قرآن پروت او د هغې په غېږو کې مشکات پروت بدبختو ظالمانو قاتلانو د الله کور معاف نه کو د الله قرآن معاف نه کو د نبي علیه السلام حدیث معاف نه کړل او هلته د درس په دوران کې دماکه وشوله تاسو په هغې باندې خبر یې چې د الله په کور کې د قرآن پاڼې پکې وسوځېدلې د الله په کور کې د نبي علیه السلام حدیث پکې وسوځېدل د الله په کور کې د معصومو طلباو د هغې د وجود غوښې دا یې د دغه جومات نه چټونه نه راغونډې کړلې زه ډېر زیات افسوس کوم چې په دې پاکستان کې زما جومات ولې محفوظ پاتې نه شو دلته زما قرآن ولې محفوظ پاتې نه شو دلته د قرآن دا سلې پاڼې دا د پاکستان د دې شهریانو نه تپوس کړي چې تاسو به د خپلو پیازو ټماټرو تپوس کوئ چېرته د دې قرآن د سلو پاڼو تپوس هم کړی دی د حکومت نه چې دا ولې دا واقعه وشوله زما محترم ورونو هغې نه وروستو دویمه کیله دویمه د پاکستان بچې که سکول ته ځي او که مدرسې ته راځي هغه یو شان حیثیت لري هغه یو شان قدر او عزت لري هغه یو شان د قوم بچی دی حکومت او ریاست په دواړو ته په یو نظر باندې ګوري نو پرون چې په آرمي پبلک سکول کې اټیک وشو مالي ظلم وشو مالي دهشتګردي وشوه زما ماشومان بچي د هغې کتابونه پنسلونه او بستې او قلمونه دا چې په وینه کې چا رنګ کړل دا ظالم دی
خو زه دا تپوس کوم چې هلته حمله وشوله نو پنځه هلیکاپټر یې د هغې د سر د پاسه ګرځېدلې او هلته وزیر اعظم صاحب هلته چیف اف آرمي شتاب هلته بیوروکراسي ټوله دنیا راورسېدله په ملک کې د سوز اعلان وشو زه نن ستاسو د دې دومره لوی کراود نه تپوس کوم چې هغه ماشومان چې د پېښور په مدرسه کې د قرآن د پاسه د الله په کور کې شهیدان شوي دي تر ننې ورځې پورې تاسو د وزیر اعظم صاحب مزمتي بیان چېرته اورېدلی دی تاسو چېرته دا اورېدلي دي چې آرمي چیف صاحب تشریف راوړو او هغه مدرسه کې حاضري ورکړله چېرته هم نه تاسو دا چېرته اورېدلي دي چې زمونږ چیف منسټر صاحب تشریف راوړو او هغه مدرسې والو په سر باندې د شوکت لاس کېښودلو نه ولې داسې کېږي ولې زه د دې ملک شهري نه یم زما په لاس کې قرآن شو زما په مخ باندې ږیره شوله زما په سر باندې پګړۍ شوه زه د الله په کور کې ناست یم ولې زه دو نمبر پاکستانی یم ولې زما سره دا سلوک کېږي ولې زما دغه زخمي ماشومان طلبه کرام دا خپلو ملګرو خپلو پلارانو په څادرونو کې راغونډ کړي دي او امبولینس یې ورله د هغې دپاره نه دی نو په څادرونو کې راغونډ کړي دي په اوبو یې د څارویو په شان د بوزو په شان ورچولي دي هسپتالونو ته ورسولي ولې دا د دې وطن بچي نه دي او هغه نه وروستو آی جي پي صاحب تشریف راوړي زما محترم ورو څه وایي یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں زور بول آئی جی پی خیبر پختونخوا پتا مې دا ورځ نه پیرزو کېږي خو چې دا ستا بچی وې او د الله په کور کې قرآن ته ناست وې ټوکلې ټوکلې شوی وې تا له کور ته راوړی وې تا به بیا دا چاته ویلي چې چوټا موټا واقعه دا مې چا زوی و دا چا پاللی و څه وشو چې دوی په مدرسه کې په جومات کې د الله رب العالمین قرآن ته ناست وو او هغې نه وروستو د ټول صوبې خیبر پښتونخوا دیني مدرسو ته جوماتونو ته او تبلیغي مرکزونو ته هوم سیکرټري